آزادي سټوډیو ته ښه راغلی. احمد شیبریم په دې خبري ټولګه کې مو هرکلی کوم. امریکایي چارواکو په نیویارک کې د موټر په واسطې پر پلیو لارویانو ترسره شوی برید تروریستي حمله بللې ده. په دې برید کې چې یوه ازبکستاني په منهټن سیمه کې وکړ، 8 تنه ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان دي. پر دې موټر د نیویارک په ښار کې ملکیان په نښه شول. 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپټمبر په 11 د امریکا دغه تجارتي مرکز د تروریستي برید شاهد و. امریکایي چارواکو صفی الله سایفوف چې 29 کاله عمر لري د پرونی برید مسؤل بللی. سایفوف د مهال په فلوریدا کې اوسېده. د نیویارک ښاروال بیل دی بلازیو د حمله تروریستي وبلله. زموږ د ښار لپاره یو دردونکې ورځ ده. ناوړه پیښه د ښار په لویدیځ کې رامنځته شوه. اجازه راکړئ چې د هغو شواهدو له مخې چې په لاس کې مو دي ښکاره ووایم چې دا یوه تروریستي هڅه وه. په ازبکستان کې ولسمشر شوکت میرزایف د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خواخوږۍ پیغام استولی. د ازبکستان ولسمشر د نیویارک د پیښې د تحقیقاتو په برخه کې له ولسمشر ټرمپ سره د هر راز همکارۍ ژمنه هم کړې ده. د روسیې ولسمشر نن تهران ته ولاړ. ولادیمیر پوتین په سیمه کې د ایران له متحدانو څخه دی او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یې ولیدل. دی به له ایراني چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزه او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران د اټومي تړون پر سر د واشنگټن او تهران د نظر اختلاف همداراز د سوریې مسلې روسیه او ایران سره نږدې کړي دي. د ولادیمیر پوتین د جمهوریت ریاست په دوره کې دا د دریم سفر دی چې ایران ته کوي. پوتین په 2009 او 2015 کال کې هم تهران ته تللی و. د پوتین په ننني سفر کې به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې وشي. د سوریې پر سیاسي او امنیتي وضعیت به هم بحث وشي. د روسیې ولسمشر به نن په تهران کې له خپلو ایراني او آذربایجاني سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به تر ډیره د انرژي او اقتصاد پر موضوعاتو خبرې وشي. حماس ډلې په غزه کې د سرحدي سیمو واک نن د فلسطین ولسمشر ته وسپاره. دا واک په قاهره کې د اکتوبر د 11 نیټې د تړون له مخې محمود عباس ته انتقال شو. دا دروازه وروسته له کلونو زنده پرانستل شوه. د رفح دروازې پرانستلو د فلسطیني او مصري چارواکو پښه هم دې ځای ته راکاږله. په رفح کې د حماس یو مامور هوشام ایدوان وویل نن ویاړم چې د غزې کنټرول متحد حکومت ته سپارو. دا ګام د فتح او حماس ترمنځ د قاهرې د موافقې پر اساس اخیستل شوی دی. حماس ډلې په 2009 کال کې غزه د محمود عباس له واکه وایستله. په غزه کې میشت فلسطینیان تمه لري چې د سرحدونو له پرانستلو سره به پر دوی لګېدلي بندیزونه سست شي. د لیبیا سمندرغاړي ساتونکو 209 کډوال اروپا ته له تګ څخه راوګرځول. دغو کسانو هڅه کوله چې په 2 بیړیو کې ایټالیا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د اوبو له لارې اروپا ته د افریقایي کډوالو یوه بله هڅه ناکامه شوه. سمندري ځواکونو د روان کال له پیله تر اوسه د نږدې 18,000 هغو کډوالو مخه نیولې چې اروپا ته روان وو. د لیبیا پر سمندرغاړي ځواکونو د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شوي چې اروپا ته د اوبو له لارې د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. کوم کډوال چې پرون د لیبیا په اوبو کې راوګرځول شول یو توقیف ځای ته انتقال شول. بل لور ته استرالیا ته نږدې د کډوالو یو پخوانی توقیف ځای پرون وتړل شو. د بخښنې د نړیوال سازمان غړو ویلي چې د سیمې خلکو د توقیف ځای تر تړلو وروسته د کډوالو وسایل لوټ کړي، خو لا هم کډوالو دا ځای نه دی پرېښی. د ساينس له ډګره سوني الکترونیکي شرکت یو ځل بیا روباټ سپي جوړ کړي دي. دغه روباټونه تر 1.5 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري، کامره لري، مقناطیسي دستګاه پکې لګېدلې ده او مایکروفون هم لري. تر دې برید پورې له پرمختګ سره جاپاني پوهان توانیدلي دي چې احساس هم د روباټ په سترګو کې ځای کړي.
داسې چې د ایبو پونم د روبات سپیو سترګې د ځنیو منظرو لیدو سره پراخیږي او یو ډول آبي یا ګلابي رنگ ځلېږي. د دې روبات جوړېدو په 2006 کال کې سونی شرکت لستونزو سره مخ کړ، نو د هغه له جوړېدو یې لاس واخیست، خو اوس یې دا کار بیا پیل کړی. د سپي روبات بیا $1,250 ده. پخوا دغه ډول 1.5 لک روباتونه پلورل شوي دي. دا خبرونه په ازادي رادیو .com کې هم لیدلی شئ، په فیسبوک او ټویټر کې هم موږ تعقیبولی شئ. په مخه مو شه.